زما بحث د پښتو په قافیه دی زما بحث د پښتو په قافیه دی دا خبره مقابله د لحاظ ده معترضه په زنګ ټیکی کې ده په ستوره د پلاس ته اعتراض ده لکه قافیه د حرفونو په شکل نه ده قافیه چې کوم نه نو هغه د حرف اواز باندې را صادق صاحب مونږ به راشي اوس پښتنې کاپیه لا په پښتنه کاپیه باندې مونږ خبرې وکړو چې په دې کې مونږ سره د بدل کړی دی یا کېدی شي یا څه توقع شته وبشي یا دغه باندې خبرې کوو که نه پښتنه کاپیه باندې بحث کول پکار دي په دې هکله خو به دا ووایو چې مونږه پښتانه یو مونږ په پښتو کې شاعري کوو او ټیک شو مونږ په انګریزي کې په عربي کې هم شاعري کوو مونږ په اردو کې هم شاعري کوو دا نورې دا ټولې ژبې دي خو چونکې په بنیادي توګه باندې مونږ پښتانه یو نو مونږه زیات شاعري چې کومه ده نو دا مونږه په پښتو کې کوو مورنۍ ژبه ده او په مورنۍ ژبه کې کوو نو مونږ چې کومه قافیه باندې بحث کوو نو هم په دې پښتنه قافیه باندې به بحث وکړو او زمونږ دا خبره صادق صاحب حضرت صاحب زمونږ دا خبره د هر هغه شاعر واوري چې ځان شاعر غني او شاعري کوي هر هغه شاګرد دی واوري استادانو ته خو پته را قافیه د حرفونو په اواز باندې ده صادق صاحب مونږ به دې لراشو کله چې تاسو د سمندر خان سمندر صاحب کتاب کم چې په 1954 کې سمندر خان سمندر صاحب کړو ډېر غټه تورې کړې په پښتو کې ولنې د قافیه کتاب دی 53 کې کونه هغه ته شاعران راوچت شنو بیا په 54 کې چاپ کړ او تر اوسه پورې دغه بل اشاعت نو شوی تاسو چې کله بیا صادق صاحب تاسو چې دا کتاب دوباره چاپ کوو 2018 کې او هغه کې تاسو په دې باندې د مقدمې لیکلو اختیار مال راکړو د دې لپاره ما کوم خیال کړی سلور و کشپګ میاشتې ما د دې قافیه باندې خلوستنه وکړه د انګریزي ژبې قافیه فارسی د اردو د بل ژبې او د دې ټولو تعریفونو نراتیر شوم نو د دې زه د دې ټولو په نچوړ کې په دې خبره باندې ورسېدم چې قافیه د حرفونو په اواز ده دوه داسې ټکي په غږ ده دوه داسې ټکي چې د هغې اواز یو دی دا هم قافیه دي بس اوس مونږ پښتني قافیې له راځو اوس په دې کې مونږ وګورو نو په پښتو کې مونږ سره چې کوم ټکي دي نو په هغه کې سو ټکی داسې دي چې خپلو کې هم قافیه دي اگر چې د سمندر خان سمندر صاحب د کتاب مطابق نه دي خو نه هغه د عربی نه ترجمه کړی و هغه وخت کې کوشش کړی دی خو هغه د عربی نه ترجمه کړی و مونږ چې کله بیا روستو په دې باندې په پښتنه قافیه باس کوو نو مونږ به دا وایو چې هر هغه ټکی چې په یو ژبه کې د هغه دوه ټکو اوازونه یوي نو هغه به هم قافیه د مثال په توګه پښتو ژبه کې څوک هم ماته داسې پښتون نشي ښودلی چې په پښتو کې خبرې کوي او هغه په زی زواد زال او زوی د دې په اوازونو کې فرق وکړي څوک هم ماته داسې نشي ښودلی دا زه هله نو هم د دې ریډیو نه وایم ښکاره په ښکاره هر چاته کوم پښتون به داسې چې په خبرو کې په دې کې کوم پښتون به داسې چې د تی او توی د دې په اواز کې فرق وکړي لکه غلطه او مالته بالکل هم داسې به وایي سین سواد سین سواد یا خالص وارث سالس مجلس دا هم قافیه دي دا بالکل دي د دې لپاره د نن بلا کلونه مخکې صادق صاحب حضرت صاحب د بلا کلونه مخکې په دې باندې زما کوشش شروع دي زه چې کله چېرته په یو غټ محفل کې کینم نو په هغې کې زه لاندې دا خبره کوم چې دا هم قافیه کې خپو ته بې ځایه بیړۍ مه لګوئ ځان ته چې کوم دی نو قافیه مه ګرانوئ دا هم قافیه دي او که کوم کس فرض که ماته وایي چې دا څنګه هم قافیه دا خو سین دی او دا خو سواد دی لکه قافیه د حرفونو په شکل نه ده قافیه چې کوم نه نو هغه د حرف اواز باندې را صادق صاحب که چېرې فرض که تاسو غواړئ نو زه به تاسو ته په دې باندې خپل شعرونه هم ووایم او یوازې نه زمونږ چې څومره اسلاف دي څومره اخونان دي اخونان څه کې د اخونان شاعران څه کې زمونږ چې کومه د خوشحال خان خټک صاحب په
د شعر مثال هم زه تاسو ته درکولی شم. اوس که د چا څه اخونان خو هم لکه آزاده شاعري کوي. اخون د پارسي ژبې لفظ خو اخون به عالم سړي ته وي. جی جی لکه اوس زه به تا ته د انګریزي د ټکو مثالونه درکمه. ما خو درته وی چې ما د هر ژبې قافیه لوستې ده. د انګریزي ژبې به زه تاسو ته ووایم سنف او انف. اوس تاسو ته دې سپیلینګ ته وګورئ. سنف SNUFF کنه سنف او یو NFENOUGH دا هغې باقاعده په خپلو نظمونو کې دغه قسم په داسې انداز دا هغې هم قافیه او بلاشي مثالونه ما سره نور دي لکه رایټ وایټ کایټ فلایټ د سپیلینګونو ته ګورو د اوازونو ته دا هغې ټول هم قافیه ګرځولي. قافیه خو د حرفونو په اواز ده. داسې نه چې په شکلونو د الفاظ ده. هر زبان د قافیې دغه تعریف کړي. قافیه دغه په نزد د هر استاز ده. زما بحث د پښتو په قافیه دی. زما بحث د پښتو په قافیه دی. دا خبره مقابله د لحاظ ده. معترضه په زنګ تیکی کې کېده په ستوره د په لاس د اعتراض ده. او شایق ډیر په خوا دستار دی په سر کړی. شایق ډیر په خوا دستار دی په سر کړی. زمانه د چڼیتوب دی د آغاز ده. یو مثال بل دی چې تی او توی هم قافیه په هر حالت دی. تی او توی هم قافیه په هر حالت دی. په غلط دی که څوک وایي غلط دی. تی او توی هم قافیه په هر حالت دی. په غلط دی که څوک وایي غلط دی. پښتنو کې اواز کې بیلتون نشته. پښتنو کې اواز کې بیلتون نشته. نو په رو د قافیې ښه په صحت دی. قافیې د بې ځایه پابند کړی. ستنان په ادب داسې مسلط دي. او یا د دې په تسلسل کې صادق صاحب څو خبرې دي لیکم یا په کاغذ څو خبرې دي لیکم یا په کاغذ د ادب د اسانۍ لرم غرض. چې غږ یو لري هغه هم قافیه وي. چې غږ یو لري هغه هم قافیه وي. تعریف لوله دا میدان دی او دا غز. که د ژبې او ادب سره مخلص یې که د ژبې او ادب سره مخلص یې راځه بیا زمونږ ملګری د مجلس یې. سبا بل به د پښتو ژبې وارث وي. نن یې ته یې محافظ ته یې وارث یې. زمونږ چې کومه قومي ژبه ده اردو جی د هغې د قافیې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ تاسو خو به په هغې کې هم چې ډېرې اسانۍ هغې راوستي دي. ه او الف هغې اکثر هم قافیه کړي دي. لکه دا هغه هي یادومه هغه کومه چې اخره کې راځي او د ټکي هغه اواز اوږدی صرف لکه بقا واده دا اکثر هغې هم قافیه کړي. زما دا خبره که کوم هغه ته نه اوري کوم چې د اردو استادان دي نو هغې به زما سره په دې کې یو وخت وي. هغې به ما سره په دې کې متفق وي ځکه چې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه مونږ هسې هوایي نه کوو.